د کرکټ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. اختر مبارک شه، تا ته عبادت هم قبول. غواړم په دو ویډیو کې تاسو ته د سږ کال آی پی ایل لیګ په هکله معلومات وړاندې کړم او د ویډیو په آخر کې تاسو ته یو ښه زیری لرم، نو هیلهمن یم تر پایه پورې ما سره مل اوسئ. سږ کال آی پی ایل کې د افغانانو د خوښې ټیم به زما په نظر ګجرات وي، ځکه چې 2 افغان لوبغاړي دي، او د مسلمانانو د خوښې ټیم به هم دا ګجرات وي، ځکه چې 15 مسلمان لوبغاړي پکې شامل دي. په نورو ټیمو کې 3 یو لوبغاړی مسلمان شته، خو په بنګلور ټیم کې هیڅ مسلمان لوبغاړی شتون نه لري. د هند د اکثریتو خلکو د خوښې ټیم چینای سوپر کینګز په لومړی مقام کې ده او ممبئی بیا ډیر طرفداران لري. نو که د آی پی ایل چمپیونز ټرافي کې د پنجاب کینګز لوبډلې په هکله وغږیږو، د دوی نوم یې باید تغییر کړی وای، استرالیا کینګز یې ایښی وای، ځکه چې په دغه ټیم کې 15 استرالیایي لوبغاړي شتون لري. د ما چې کوم تحلیلونه وکړل، نو د هغه په اساس ما وویل چې په نیمه پایلوبه کې به 4 ټیمونه چې سږ کال وځي هغه به یو ګجرات، ډیلی، پنجاب او لکنهو وي. تاسو خپل هغه تحلیل یا نظر وړاندې کړئ په کامنټ سیکشن کې چې کوم 4 ټیمونه به نیمه پایلوبې ته لاره ومومي. سږ کال آی پی ایل 18 فصل ده. مخکې دغونه په منظم ډول د 2008 کال نه تر اوسه پورې 11 فصلونه تیر شوي دي، چې تیر کال قهرمان کلکته نایټ رایډرز وو. سږ کال آی پی ایل لیګ کې به 10 ټیمونه په 15 شپېته ورځو کې د هند په 14 ښارونو کې 4 لوبې ترسره کړي تر څو قهرمان ټیم معلوم شي. په سږ کال آی پی ایل لیلامي کې 570 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، چې د هغه څخه 182 لوبغاړي واخیستل شول. هر ټیم یوازې 8 خارجي لوبغاړي اخیستی شول، چې په د هغه کې افغانستان 18 لوبغاړي نوملیکنه کړې وه چې 6 یې واخیستل شول، او ګجرات ټیم راشد خان د خپل ځان سره وساته او بولې ته یې وړاندې نه کړ. په د لیلامي کې 120 هندي لوبغاړي په 380 هندي کروڑه پیسو باندې واخیستل شول. بیا ساوت افریقا نه ډیر خارجي لوبغاړو کې بیا ساوت افریقا 14 لوبغاړي او ورپسې استرالیا 14، انګلند 12. خو د ساوت افریقا 14 لوبغاړي 40 کروڑه خرج شول او د انګلند 12 او 1 کروڑه. د افغانستان څخه 6 لوبغاړي ټول مجموع کې 21 کروڑه پیسې شوي دي. د سږ کال آی پی ایل کې تر ټولو قیمتي لوبغاړی ریشب پنت و چې لکنهو واخیسته، چې 22 کروڑه، چې 270 میلیونه هندي کلدارې کېږي. په دې آی پی ایل کې 10 ټیمونه په 2 ګروپو ویشل شوي دي، چې په ای ګروپ کې چینای سوپر کینګ، کلکته، راجستان، بنگلور او پنجاب شامل دي، او په بی ګروپ کې بیا ممبئی انډیان، حیدرآباد، ګجرات، دهلی او لکنهو دي. د ای ګروپ کې هر ټیم خپل ټیمو سره چې په ګروپ کې دي 2 لوبې ترسره کوي، او د خپل مقابل یعنی د چینای ګورې تاسو مقابل ګروپ کې د ممبئی سره هم 2 لوبې ترسره کوي. خو نور باقي مانده لکه سنرایز، ګجرات، دهلی او لکنهو سره یو لوبه ترسره کوي، چې په مجموع کې یو ټیم 14 لوبې ترسره کوي. دا تاسو ګوره چې تیر کال دا ټیمونه په کوم پوزیشنو، کلکته لومړی او سنرایز حیدرآباد 2م شو او ګجرات عین 8م شو. نو تاسو دلته هډ کوچ او کاپیټانونه ګورئ د هر ټیم د سږ کال آی پی ایل. د افغان لوبغاړیو په هکله وغږیږي چې په آی پی ایل کې 8 لوبغاړي دي. راشد خان تر ټولو قیمتي لوبغاړی ده چې 2.13 میلیونه ډالر ارزښت ده، او د ټول نه ټیټ به کریم جنت ده، هغه هم د راشد خان سره په یو ټیم کې ده. ورپسې نور احمد د چینای سوپر کینګز لوبډلې لخوا واخیستل شو چې 1.18 میلیونه ډالر. عظمت الله عمرزی د پنجاب او رحمان الله ګرباز د کلکته، فضل حق فاروقي د راجستان او مجیب رحمان د ممبئی انډیان لخوا وروسته دغه ورسره تړون لاسلیک شو چې علامه محمد غضنفر ټپي شو. دغه ټیمونه دي، تاسو ویډیو دروای شئ او کتای شئ چې هر ټیم څو لوبغاړي اخیستي دي، په سکواډ کې شامل دي، څومره پیسې مصرفي کړي دي، او هغه لوبغاړي چې خارجي دي په هغه په سر تیاره رسمه ده چې نه د هندي نه دي او خارجي لوبغاړي دي. دا د چینای سوپر کینګز تاسو ګورئ چې 25 کایزه ده او 15 لکه روپۍ پاتې شوي دي، نو ټول پیسې 1.20 کروڑه پیسې مصرفي کړي دي.
دلته هم تاسو د پنجاب سکواډ ګورئ، ورپسې د ممبئی، راجستان د ټولو کم سکواډ لري 20 نفره، او کلکته 21 نفره. دا د سن رایزرز حیدرآباد ټیم ده چې ښه لوبغاړي لري، او دا د لکنهو ټیم ده چې 24 لوبغاړي لري، او د دې کې هندیان او خارجي لوبغاړي هم قوي دي. دا د ډیلی ټیم ده، او دا د پنجاب. دا د آی پی ایل د لوبو سټیډیومونه او ځایو په هکله ده. تر ټولو غټ سټیډیوم په احمد آباد کې ده چې د ده ظرفیت 132,000 نفر ګنجایش لري، او نور سټیډیومونه تاسو ګورئ چې په نقشه کې معلومیږي، او دا یې هغه د سټیډیومو عکسونه، ظرفیتونه او کوم ټیمونه په کوم سټیډیومو کې لوبې کوي دا ټول دلته لیکل شوي دي. د سږ کال آی پی ایل مهالویش په هکله وغږیږو. په مجموع کې 4 لوبې دي تر فایناله پورې، 9 لوبې ترسره شوي دي. نو تاسو په دې جدول کې ګورئ چې د ټیمونو چې یو بل سره مقابل کیږي ځای چیرته ده، په کومه ورځ ده، په کوم تاریخ ده، او ټایمونه د افغانستان په ټایم دي. ټول لوبې د ماښام په 6:30 د افغانستان په وخت شروع کیږي، او یوازې د یک شنبه او کله کله شنبه په ورځ 2 لوبې شته چې په 2:30 شروع کیږي او بله په 6:30. نو تاسو ګورئ چې ټیمونه چې رنګونه یې آبي دي، ما دو خاطر چک کړي په دو کې افغان لوبغاړي شته دي. نو که وخت نه لرئ او وخت نه ضایع کوئ چې ټول لوبې وګورئ، نو دا ښه تصمیم ده. هغه لوبې خوښې کړئ چې تاسو د علاقه وړ لوبغاړي پکې شامل دي، خصوصا افغان لوبغاړي، او یا هغه ټیمونه چې تاسو خوښیږي د هغه لوبې وګورئ. نو تاسو سره به زه دا جدول شریک کړم، خپل د واتس اپ شمیره مو ماته په کامنټ کې ولیکئ، زه به انشاءالله د اکسل جدول تاسو سره ولیږم. نو تاسو کولی شئ چې هغه لوبې چې خوښیږي ویې ګورئ. دا نو د 31 لوبې څخه تر 80 پورې ده، او دا د 81 نه تر 80 پورې ده. کوالیفای اول په 20 د می د حیدرآباد کې ساته کیږي. هغه ټیمونه چې په جدول کې اول دویم راغلي دي، دو څوک چې ګټي راسن فاینل ته ځي، او څوک چې بایلي منتظر وسی چې دریم او څلورم ټیم څخه څوک چې کامیابیږي هغه راشي دغه سره لوبه وکړي، بعد دغه هغه ټیم په فاینل ته ځي. هغه زیری پاکله مې تاسو ته په لومړی کې وویل هغه دا ده چې ما کرکټ پښتو انفو چینل ان شاء الله محتویات تغییر خوري، او د دو نه بعد به د ما چینل نوم سپورتس وت مسعود، چې نه یوازې زه به د پښتو په هکله بلکې د نورو سپورتو په هکله چې خصوصا د افغانانو کې او مهمې پیښې د سپورت په ډګر کې زه به په 2 ملي ژبو پښتو او دري باندې تاسو ته نشرات وړاندې کوم، چې ان شاء الله د کرکټ موضوعات به ټول په پښتو وي، او د نور لوبو به هم په پښتو هم په دري تاسو ته معلومات وړاندې کوم. نو هیله مند یم ما حمایت کړئ او د ما چینل سبسکرایب کړئ.